د نظم عنوان دی بېوسي. شاعر امجد آفتاب. نن مې یو کونډه په جړه ولیده چې د خپلې بېوسۍ په خاطر په ډک بازار کې خیراتونه غوښتل. ویل مجبوره دلته راوستی یم، زه غریبه یې دلته راوستی یم. راته په کور کې په کټ پلار پروت دی، یو څو بچي راته نهر ناست دي. که کور ته لاړه شمه څه به ویمه خپل بیمار پلار ته وړو بچو ته. بچی مې ژاړي بیمار پلار ته وایي که موږ نهر مړه شو نو هلته به هم داسې بېوسه یو نهر به ګرځو. د دې جواب زه ورله څنګه ورکم؟ د دې جواب زه ورله څنګه ورکم؟ د دغه کونډې په خبرو باندې زما د زړه نه وینې وڅڅېدې وڅڅېدې. زه ور نږدې شوم، ما ویل پاسه خورې دا ستا ګناه نه ده، دنیا داسې ده. دلته خپل مال کې څوک زکات نه ورکوي، خلکو سره دي د کارون خزانې. دې زیر خپل ځان ویني بل نه ویني، خپلو بچو دپاره هر څه کوي هر څه کوي. دوی د محشر د ورځې نه دي خبر، خدای به د دې هر څه حساب غواړي. خو ته راپاسه خفه نه شي خورې، خو ته راپاسه خفه نه شي خورې. د فلاحي تنظیم بګړا ته ورځو، هغوی د هر یو غریب مرسته کوي، چاله دارو چاله درمل ورکوي، چاله جامې چاله پیزار اخلي. دا د معذورو د یتیمو تنظیم، دا د معذورو د یتیمو تنظیم. دوی د دوی د دره څوک خالي لا نړه. دوی لکه خپل بچي او خپل خویندې د هر چا مرسته کوي، خیال ساتي. دا فلاحي تنظیم بګړا له وجې د فلاحي تنظیم بګړا له وجې د ډېرو کونډو عزتونه بچ دي. ولې چې دلته څوک خیرات ورکوي، په 10 روپۍ د کونډې لاس رانیسي، څوک یې د سر نه لوپټه راکاږي. د فلاحي تنظیم بګړا له وجې د ډېرو کونډو عزتونه بچ دي. ولې چې دلته څوک خیرات نه ورکوي، په 10 روپۍ د کونډې لاس رانیسي، څوک یې د سر نه لوپټه راکاږي. دا څنګه خیرات، دا څنګه زکات ورکوي؟ دا خو د خدای نظام دی، خدای پوهیږي. که سبا تا سره هم داسې وشي، که سبا تا سره هم داسې وشي،